داري خنزير بأخطر دنا داري خنزير بأخطر دنا دبا جول جين كسرى نكلا سنا دبا جول جين كسرى نكلا سنا मुबारक शजा खानदा की बाबा دا نو مبارک شاته بابا چې وخاندې بابا ته چې کله وخاندې کنه ګوره دا ټول چې کوم ملګرو نن د اختر ورځ د ریحان زیب کم پلار چې دی د هغې کمې خبرې چې دي هغه هم تاسو وکتې یعنې مونږ اریان دا یو چې دا به لا څنګه اختر مناوئ ځکه کم یو لوی ځوان چې کم دی زوی هغه یې وله مړ کړو د هغې کم قاتل چې دی تر اوسه پورې هغه نامعلومه دی بل طرف ته که مونږ وګورو باجوړ کې کم سیاسي ماحول چې روان دی او په هغې کې کم درز دروز چې شروع دی هغه به هم تاسو په سوشل میډیا ګورئ د هغې کم کوریج چې دی هغه به هم تاسو له درکو خو د اختر کمې ورځې چې دي هغه لږې تېرې شي بله ورځ چې کم په چارمنګ کې کومه واقعه مخې ته راغله په دغه ګلزفر چې کمې ډزې شوي دي د هغې نه پس په هغې چې کوم الزام لګولی دی د ریحان زیب په ورور باندې نو دا معامله چې کم ده هغه ډېره زیاته ګډ وډه روانه ده الله تعالی دې خیر کړي چې داسې خونریزي یا بل څه طرف ته لاړه نه شي ځکه چې کم ګلزفر هغه وایي چې په ما باندې کومې ډزې کړی شوي دي نو دا د ریحان زیب ورور ښکاره ټارګېټ کړی دی د هغې نه پس بیا د ریحان زیب ورور یو پریس کانفرنس کړی دی او په هغې کې ټول حقیقت بیان کړی دی چې آیا دا کم قیصه چې ده زه د ګلزفر نوم هم په خوله نه یادوم نو هغه ما ولې داسې یادوي خو به هر حال څه چې روان دي ښه نه دي روان الله تعالی دې د الیکشن زر تر زره وکړي ځکه د هغې نه مخکې دا کومه ګرمه ګرمي چې دا یو خو پکې دا سیاسي خلک پکې نور انوال کېږي او دا معامله ښه ګرموي د هغې نه به ښه دا وي چې هغه په خیر خیرت سره حل شي په اخره کې تاسو ټولو ته د خپل چینل د سایډ نه د اختر مبارکي ویم الله دې وکړي چې د اختر ستاسو د خوشحالو وګرځي او نورې داسې اخترې ستاسو په زندګۍ کې راشي